د کابل ولایت د محترم والی صاحب سره مجلس وکړو او د هدایات د توصیه موږ واورو او موږ ته الله پاک جل جلاله توفیق را نصیب کړي چې اطاعت یې وکړو د زموږ شرعي امیر دی موږ تاسو د مجاهدین یو بعض حقوق زموږ پر د باندې وي بعض حقوق د پر موږ باندې وي نو موږ به کاملا و دغه هدایات ته متوجه کیږو وخت په وخت به رابطه ورسره کوو او د موږ د کابل ولایت قومندانۍ د مربوطه مجاهدینو د طرفه سره داسې اطمینان ورکوو چې الحمدلله موږ په ټول کابل کې یو نمونه د مشکل نه لرو د ټولو مجاهدینو سره مو تعلقات روابط هماهنګي په احسنه توګه دی هیڅ نوع د مشکل د خفګان د ستړیا نمونه زموږ مجاهدین نه لري او د کابل د قومندانۍ د مجاهدینو د خاصه دا اطمینان ورکوم چې الحمدلله قصدن عمدن تر اوسه پورې موږ داسې عمل په دې مجاهدینو کې نه دی لیدلی چې هغه دی د دې وړي چې سړی نیوکې پر وکړي نو زموږ مجاهدین متوجه دي سهوا خطأ که چیرې یو خبره راسي په خپل وخت کې په ډېر ښه انداز هغه حل سوی د الحمدلله ټول مجاهدین ټول مسؤلین ښه تجربې لري په جهاد کې ښه تجربې لري په خدمت کې کامل اطاعت الله پاک جل جلاله ور نصیب کړی دی نو اصل مقصد دا و چې د جناب محترم والی صاحب سره زموږ استاد تعارفي مجلس وسی او زموږ د کابل د قومندانۍ او مجاهدینو ته مو خبره دار چې موږ به کاملا اطاعت کوو ځکه دا اطاعت دا د یو اختیاري موضوع نه ده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اطیعوا د امر صيغه ده ضمیر د انتم پکښې دی چې اطاعت لازم دی پر تاسو باندې د الله مفسرین ورسره لیکي اطیعوا الله فی الفرائض د الله پاک اطاعت وکړي د فرایض په ادا کولو کې نو چې یو شی پر موږ تاسو باندې فرض وي د هغه په ادا کولو کې به بیا موږ تاسو تقصیر او سستی او غفلت نه کوو ځکه دا اجازه الله پاک موږ ته نه راکړي والرسول فی السنه او د رسول اطاعت وکي په سنتو کې د پیغمبر علی صلوات و سلام د عملی او قولی سنتو پایبند ژوند به موږ تاسو کوو او د امیر اطاعت وکي په مباحاتو کې یو شی موږ تاسو ته مباح امیر مزنی منع کې چې دا مکوي د بازار تګ و موږ ته روا دی والی صاحب محترم بل امیر شرعي قومندان صاحب محترم موږ ته وایي چې دا بازار ته مزي بس دا و موږ ته حرام ګرځي زموږ تاسو کامیابی او زموږ تاسو د دنیا د آخرت سعادت په همدغه شکل نغښتې دي چې تاسو ستا بیان واورئ موږ چې تر دې ځایه رارسېدلي یو الله جل جلاله په نصرت او کومک او تعاون سره نه زموږ څه بل کمال نه و او زه خو نه د زوړ عمارت مې یادېږي دلته زما په عمر کې ډېر څوک نه وي داسې لږ کسان به وي نوی مې یادېږي په دې کې شمېرلی شم د عمارت یوازینی امتیاز د نړۍ په سطح باندې دا یوه خبره ده څه اطاعت دی دا موږ تاسې په سترګو باندې وینو دا اطاعت یو داسې کلمه ده چې د الله نه نیولې راځه تر آخري امر او ماموره پورې داسې سره تړلې ده د الله جل جلاله نه راونیسه راځه ان پیغمبر ته بیا صحابه او ته داسې تابعینو ته ان تر دې امر او ماموره پورې چې موږ تاسې دا ټوله خبره په اطاعت بنا ده کله چې اطاعت راسي مخالفت مطلقا نه راسي ځکه امیر کلم تا ته په ناروا باندې امر نه کوي او که امر په ناروا درته وکړي نو لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق کله چې په داسې ناروا درته امر کوي چې هغه د الله د حکم نه خلاف دی او د پیغمبر د حکم نه خلاف دی نو هغه کې بیا تا ته الله وخت درکړی چې ته مه منه نه په تا باندې داسې امر کوي چې ستا د طاقت نه بهر وي ځکه الله جل جلاله یې نه کوي
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. کله چې مخکنی آیت نازل شو چې الله جل جلاله بل تاسو سره حساب کوي، هغه چې تاسو په سینو کې راګرځي، تاسو په وړاندې کې راګرځي. صحابه کرام ورخطا سو سیره بلا ازاله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حدیث منقول دی، مسلم حدیث دی. چې د صحابه کرام په وړاندې کې خو قسم خبرې راګرځي. نبی رسول الله ته وفد راغی چې یا رسول الله دا به څنګه سي؟ سلام په دې هم رانیسي، د دې حساب هم را سره کوي چې په وړاندې کې راګرځي. په وړاندې کې خو د انسان قسم خبرې راګرځي. الله تعالی آیات نازل کړي دا ټول ختم شو. 5 قسمه وسوسه ده په یو قسم دی الله نيسي الا العظم، مگر دا چې قصد مصمم دی کړی چې د پلانې کار به کوم خامخه اسباب برابر کې هغه نه خطا وخري دا په یو ګناه لیکلی شي. بس دا ټول نور مات دي. نه الله په دې امر کې چې ستا په طاقت کې نه چې الله امر نه کوي نو بنده به څنګه وکړي. په دې تشریح نه کوم، تاسو ته نمونې شم په خپل تاسو ته معلوم دي تنبیهات وایي. مخکې تقریبا 3 کال نه دي پرسي چې مناسب 3 کال بنې پرسي زموږ تاسو راتک دلته یو حکومت او یو نظام وو، خلق ورته حکومت ویل، یو والی نشو لري کولی. یو والی اتا نور په نامه باندې یو کس په مزار باندې والی استاد یاد سي زما شي یادېږي. د دې ځنه کرزي پوج ورسه په پوج هم نشو لري کولی. دا وجه سو چې عدم اطاعت پکشي او دا عدم اطاعت ودیو ځکه چې اصل نه د اول نه شروع عدم اطاعت د خدای نه فرمانی شروع. هغه څوک چې دلته برسري اقتدار هغه د خدای په نافرمانو کې اخته وو، هغه د خدای په نافرمانو کې ډوبو، هغه د خدای اطاعت نه کوي. هغه چې الله او رسول څه ورته ویل هغه په دې ځمکه نه تطبیقول، د الله او د رسول حکم نه نافذولو، د الله او د رسول خبره نه عمل کول. نو اصل کې الحمدلله ټول ورسه الحمدلله. ما غوړم تاسو ولې الحمدلله د شی کلمه ده چې د الله جل جلاله د دې نعمتونو شکریا موږ نشو ادا کولای. دا مولایان او طالبان په دې پوهیږي شکر د الله دې ته وي چې دین وکنه ته دې شو پوری چې څومره اندامونه ستا په دې باندې کې الله پټ کړی دي. دا هر یو غرض لري او مقصد لري. دا ټول اندامونه په غرض او مقصد کې استعمال کوي. دې ته شکر وي. غرض د مشتاق د مجلس هم دغه وو. موږ خو د حمزه صاحب محترم سره دا مشوره وکړه چې دا مجاهدین ته وریا ورس پر هغه باندې پښتنه وکړو او دا تعارف مام د دوی پر ځای باندې وسی ځکه دوی ستړي دي او په مسؤلیت کې شکل خلک دي او 24 ساعت مسؤلیت دی. نو بیا ملګرو حمزه صاحب محترم د مشوره او نظر وو چې ملګری بدلی راوغواړو. نو حق خدا و چې موږ ورې درغلی وای استاد چې دراتګه او استاد چې توجه څخه نړۍ مننه کوو. خو په هر صورت باندې ټول خبرې حاجی مولوي صاحب محترم او شیخ صاحب محترم وکړلې. موږ ته داسې خبره نه ده راپاته چې تاسې حضور ته عرض کو او په علم او په خدمت او په اطاعت او په تقوا کې دا مې یقین دی چې الحمدلله تاسې به تر موږ ډېرې قربانۍ او تکالیف کړلي. خو راځو دې ته چې نن د ورځ چې څومره بوج، څومره مسؤلیت او څومره کار د وزارت داخلي پر غاړه دی، خصوصا د امنیه قومندانۍ پر مسؤلینو منصوبینو باندې. خو دا نظام چې جوړ شوی دی یا د 40 یا د 10 یا د 15 ادارو څخه یا د وزارتو څخه هغه تقریبا هر یو کردار ادا کوي او غټ مسؤلیت چې سپارل شوی دی نن د ولس امنیت او د ولس حیثیت او د دین د پاره، د مدارسو د پاره، د مساجدو د پاره، د دینی تعلیم د پاره چې زمینه مساعد دي هغه کم کسان دي، هغه وزارت داخله ده، هغه قومندانی امنیت ده. خدای نکرده که چیرې په قومندانی امنیه کې لږ اندازه غفلت وشي، هغه غفلت بیا محتاج په هیڅ شي نشي جبرانولی. بیا الله تعالی محتاج په یو داسې ولایت کې په امتحان کې اچولی چې هغه په لږ خطا باندې بیا محتاج په هیڅ شي نشي جبرانولی. که د دنیا مغرضې رسنۍ دي هم محتاج ته متوجه دي، که د اسلامي امارت په عموم کې مخالفین دي هغه محتاج ته متوجه دي، که په افغانستان کې مغرض خلک دي یا اختطافګر خلک دي یا تبلیغاتي جنبه لري
یا غلی هغه ټوله په یو داسې ازدحام کې کوشش کوي چې ځان ځای کې چې د نظام رنګ هم په بد شي، د مجاهدینو رنګ هم په بد شي، د مسؤلینو رنګ هم په بد شي. خو البته دا نظام په ډېرې غټې قربانۍ باندې راغلی. دا په هغه قربانۍ راغلی چې صحابه کرامو راودې خواته په ټولو خلافتو کې په تاریخ کې چې وکتل شي دونه معصومې وینې به په بل هېڅ نظام کې نه دي توی شوي چې هغه اکثره د علماو دي، اکثره د حافظانو دي، اکثره د شیوخو دي. نو چې څنګه په ګرانو مو دا نظام لاس ته راوړی دی چې کوشش وشي چې لږ غفلت راڅه ونه شي، لاوبالي راڅه ونه شي، او چې کوم مسؤلیت هر چاته سپارل شوی دی په خپل مسؤلیت کې چې بیا کومې شعبې سپارل شوي چې د ټولو مراعات پکښې وشي. که مراعات د شعبو وسو، مراعات د مراحلو د مکتوبو او د کار وسو، انشاءالله العزیز وسا به هم یو او مشکلات سره به هم نه مخامخ کیږو. او دا کوم درون مسؤلیت چې د کابل امنیه مسؤلینو ته سپارل شوی دی، د کابل امنیه محترم مسؤل ته سپارل شوی، ګمان نه کوم چې دومره درون مسؤلیت په بل ځای کې چاته سپارل شوی وشي. فکر کوم چې د امیرالمؤمنین حفظه الله راودې خواته بل غټ درون مسؤلیت به د کابل د امنیه، ځکه دلته ډېر نفوس پروت دی، دلته ډېر غریب خلک پراته دي، دلته ډېر مغرض خلک پراته دي. دا یو داسې ځای دی لکه په یو کوچکول کې چې رقم شیان یې د دې جلا کېدل او د دې تمیز کول دا په ډېر تکلیف باندې کېږي. هغه الحمدلله ثم الحمدلله چې کم کردار کم مسؤلیت چې دغه مسؤلینو ادا کړی دی په دې کې چې نسبت هغه د منطقي و د اراضي و د جغرافي و د ښار په مناسبت باید تعلیمونه سوي وای، سمینارونه سوي وای. کته نظر دی چې هغه هم نه دي سوي. الحمدلله ټول مجاهدینو خپل هغه کردار هغه قرباني ورکړي دي چې لکه په تیر نظام کې د جهاد په تور کې چې مجاهدین ورکړي، الحمدلله اوس هم هغه ورکړي دي. موږ ستاسې د کارکردګۍ څخه، ستاسې د اطاعت څخه، ستاسې د ښه نظام څخه او ستاسې د ښه سلوک څخه چې د خلکو سره مو کړي دي، خو شکریه ادا کوو. خو کوشش وکړو چې په دغه باندې هم اکتفا ونه کړو، په دغه اندازې قربانۍ باندې هم اکتفا ونه کړو. د امارت اسلامي چې کوم افتخارات موږ تاسې لرو، د امارت اسلامي کم کامیابیانې چې موږ تاسې لرو، الحمدلله دغه تجربه چې مطلب د هر یوه سره د شل کلن جهاز ته د ټولو سره شته ده. مرتاج د امارت اسلامي د کامیابی یوه مهمه نکته دا وه چې یو خو اطاعت و، بل 24 ساعته مسؤلیت و د هر مسؤل. د شپې به هم پیره وه، د ورځې به هم پلان و، د شپې به هم حمله وه. دا 24 ساعته مسؤلیت موږ ته راسپارل شوی چې الله تعالی کامیاب کړو. د دنیا ټوله تکنالوژي، د دنیا ټوله پالیسي چې د امارت پر خلاف باندې راغلې هغه ناکامه په دې سولې چې دوی به دې ته نه و متوجه چې هغه خپل مسؤلیت کومه حقوق ادا کړي. بس لکه د مامورینو له هغه سهار به راغله، 4 ساعت 15 ساعته کار بیا وکړی، باره بیا امضا وکړله، 2 ورځې یا 3 ورځې امضا بیا وکړله، ولاړه به. تکنالوژي، پیسې، هر څه د دوی سره موجود و، خو د وخت پابندي نه و ورسره، اطاعت نه و پکښې کې، شفافیت نه و پکښې کې. نو د امارت چې کامیاب وسو هغه یوازینی دا واجب وکړي مجاهد یوازې په غره کې و هم 24 ساعت یې ډیوټي و، یا به د الله سره تعلق و، یا به د الله د مخلوقات سره تعلق، یا به خپل د مجاهدین سره ولاړ ناسته و. او بل یوه دا نکته ده، او بل دا چې امارت اسلامي د خپل داخلي عوایدو څخه خپل ملي بودیجه تصویبوي، هغه یوازینی وجه دا د شفافیت و اطاعت دی. کنې دا دونه پیسې نه وي، دغه پیسې چې وي په تیر فاسد نظام کې هېڅ ملي بودیجې ته نه داخلېدلې، هغه به په هوا باندې خلاصېدلې. د خارج چې راتلې هغه خو پرېږده پسې، دا بله خبر. او بل دا چې د امیرالمؤمنین حفظه الله په یوه حکم باندې ټوله خلکه الله تعالی جل وشانو د مجاهدین د دې څخه د شر و د فساد څخه خلاص کړه، په یوه قول باندې عفو کړله. دا د اطاعت نتیجه وه. خو د امارت اسلامي افتخارات ټوله زیاتې، خو خلاصه لکه شیخ صاحب محترم او مولوي صاحب محترم چې خبره وکړله، اصلي رکن اعظم یې په دې کې هغه اطاعت دی، هغه اخلاص دی. او چې دغه د خپل مسؤلیت ته په کومه حقوقو مسؤلیت ووایو چې په دا معاش باندې خو هر څوک کار کوي،
مطلب 10,000 15,000 روپۍ هر څوک محتاج ته کار کوي سابقه مامورین هم محتاج سره کار کوي که بل غیر مسلم راوغواړي هم کار راته کوي خو حق دا دی چې د خپل تر معاش یو څه اضافه کار ورته وکړو 1 ساعت نیم ساعت 2 ساعت اضافه کار ورته وکړو د جهاد په دور کې مو 24 ساعته کار کوي په مال او اولاد او ننګ او ناموس په ټولو مو خدمت کوي نو راسئ نن ورځ په دې کې د مخابرې ته متوجه اوسو خپل د ټلیفون جواب ته متوجه اوسو د امیر غږ ته متوجه اوسو د راپور په ورکولو کې صادق او شفاف و دې ساعته باید لږ دقت وسي چې موږ ته الله تعالی دا مقام په کوم حیثیت باندې راکړی دی خو تر دغه د اکا زوی تر دې تربور هېڅ لار ولا که زه بالا لرم خو صرف و صرف دا د اطاعت او د جهاد برکت دی نو خدای تعالی جل شانو دې محتاج ته د خدمت توفیق رانصیب کړي الله تعالی جل شانو دې محتاج په مابین کې اخلاص راولي الله تعالی دې محتاج په مابین کې هغه اخوت ورورولي راولي لکه د صحابه کرام خو ستا چې د کارکردګۍ او ستا چې د هماهنګۍ او ستا چې د کار د توجه څخه ډېره مننه کوو خو بیا هم په دې باندې باید اکتفا ونه کړو په کار کې یو څه زیادت په نمایندګي باندې زه انشاءالله د ډاډو اطمینان درکوم چې هیڅ نوع مشکل به نه وي در اوسه خو الحمدلله نه دی راغلی دا ملګري دي ټولو داسې نه د ورورۍ په فضا کې خدمت سره کوي د هیڅ چا سره نه دی راغلی نه د قومندانۍ سره نه د دوی خپل په مابین کې نه خدای نه قصد د یو بل ورګانه سره داسې د ورورګلوۍ په فضا کې ژوند یې کړی دی او د ډېره حده پورې د کار سره ولد دي د کار سره اوس ټول ملګري ولد دي ښه خدمت کوي ښه اطاعت کوي نو الله پاک دې نور هم د ښه خدمت او د ښه اطاعت توفیق ورکړي دا ملګري خو ته پیژنې سعد مولوي صاحب عادي ستا سره اوسېدلی دي سعد مولوي صاحب خو الحمدلله داسې څوک دي ولا لکه زموږ ورور چې دوی ته راسره یو همداسې ډاډه یو باندې او دغسې غږ باندې کوو انشاءالله که خدای کول په کابل کې ډېر مشکل نستی الله پاک دې بیا هم په بعد کې مشکل نه راویني په موږ ورتسې باندې نو تا ته دا اطمینان کوو درکوو د دغو ټولو ملګرو په نمایندګي باندې او د ځان په حق کې نو چې انشاءالله که خدای کول لکه دا چې ستا ټول کشران ورونه یې داسې هدایت ورته کوه او دا ملګري انشاءالله خپل کار و خدمت و خپل مسؤلیت ته متوجه دي او په کابل کې مشکلات په مجموع کې نشته الحمدلله هیڅ مشکل نشته دغه جنایي جرمنه خو نو مفتي صاحب دی ته ورمعلومیږي او موږ ته ټولو ته رامعلومیږي مفتي صاحب دی شیخ صاحب دی دغه یو غټ ریاست دی زموږ سسي د کابل په ولایت کې دا یو مهم ریاست دی غټ ریاست دی دا بیا خپل امریتونه لري په هر حوزه کې په هر ولسوالي کې په ټولو ځایو کې هغه الحمدلله در بیخي که صفر نه وي صفر ته نږدې دي دا جرایم هم راکم سوي دي ختم سوي دي غټ غټ جرمونه چې په کابل کېدل یا اختطافونه کېدل یا قتلونه کېدل یا څه وه هغه خو بیخي د صفر په حالات کې دي نو دغه ریاست بیا خپل قدمې لري په ټولو ځایو کې په ټولو مراکزو کې انشاءالله مفتي صاحب هم متوجه سړی دی ملا دی عالم دی هوښیار سړی دی الله دې وزونه ورکړي ستړی ملګری دی دغسې شیخ ذوالحدیث صاحب د سره معاون دی دغسې مشر ملګری دی ستړی ملګری دی ټول وخت یې په جهاد کې تېر شوی دی په باګرام کې وخت تېر کړی دی